السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې په یو مسجد کې دوهم وار جماعت کول د شریعت د نظره څنګه دی؟ محترمه، دوهم وار جماعت کول د قریه په مسجد کې، د محلې په مسجد کې چې یو وار جماعت سوی وي، بیا دوهم وار جماعت کول مکروه دی. چې تنها لمونځ وکړي تر جماعت ودوی ته بهتره دی، ځکه فقهای کرام وایي علیه السلام مبارک یو وخت راووتی په مابین کې د یو قوم د صلح دپاره وتلی و، چې کله مسجد ته راغی هلته لمونځ سوی و، اهل د مسجد هلته لمونځ کړی و، نو علیه السلام مبارک بیرته لاړی خپل کور ته، برای هلته خپل کور ته خپل اهل و قریبان یې راټول کړه، هلته یې لمونځ وکړي. که چیرې د دوهم جماعت جواز وای، نو علیه السلام مبارک به خپل په کور کې لمونځ کول بهتره تر جماعت نه وای بللی. او دغه رقم رد المحتار اول جلد 409 صفحه. نو که چیرې یو ځای په مسجد کې د محلې په مسجد کې یو جماعت سوی وي، بیا دغونه خلک نور راغله چې د جماعت د پاره پوره وه، باره چې دوی خپل منځونه تنها وکړي، دا د دوی دپاره بهتره دی. او دغه رقم د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې دی فرمایي ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم كانوا اذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادا. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د علیه السلام برک اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین داسې و چې کله به د دوی څخه جماعت فوت سو په مسجد کې، باره چې به راغله په مسجد کې به تنها هر یو وخت خپل لمونځ کوئ. رد المحتار اول جلد 205.